د پاکستان د آئین مطابق پاکستان په څلورو صوبو کې تقسیم دی. د هرې صوبې خپل وزیر اعلی دی. دا وزیر اعلی څنګه جوړیږي او د په صوبایي حکومت کې څه حیثیت دي، اختیارات او فرایض یې څه دي. نو ګورئ اول پاکستان کې کوم مرکزی حکومت دی نه د هغې جوړښت داسې دی او صوبایي حکومت جوړښت داسې دی. نو د دې نه به تاسو ته پته ولګي چې مرکز کې د کوم سړي کوم حیثیت دی، نو صوبه کې د هغې په ځای څوک دي. نو ګورئ مرکز کې صدر دی، په صوبه کې گورنر دی. دا دواړه هلته کې صدر او دلته کې گورنر، دا دواړه چې دي نه دی برای نام سربراهان دي او اصل کې اختیارات دی سره نه اصل کې اختیارات په مرکز کې وزیر اعظم سره وي، په صوبه کې وزیر اعلی سره وي. هلته کې قومي اسمبلی ده، دلته صوبایي اسمبلی ده. هلته کې سینټ شته، په صوبه کې سینټ نه. وفاقی کابینه ده هلته کې، دلته کې صوبایي کابینه ده. او هلته کې سپریم کورټ د ملک اعلی ترین عدالت دی، دلته کې های کورټ د صوبې اعلی ترین عدالت دی. د دې وزیر اعلی حیثیت او سټیټس باندې نور خبره کوو. ګورئ د 15 کالو لپاره دی الیکټ کیږي. نو د دې د عہدې میعاد خو 15 کاله دی. الیکشن د څنګه کیږي؟ نو اسانه خبره ده، کله الیکشن وشي جنرال الیکشن او په صوبایي اسمبلی کې کمې پارټۍ د ټولو نه زیات څوکۍ وګټلې، د هغې پارټۍ به یو سړی وزیر اعلی کیږي او هغه د هغې پارټۍ خوښه ده چې څوک نومینیټ کوي د وزیر اعلی د پوسټ لپاره. هغه چېرې هغوی په یوازې باندې د نیمې نه سیوا سیټونه ګټلي، نو هغه خو هغوی به په اسانه باندې حکومت جوړولی شي. که په یوازې باندې د نیمې نه سیوا سیټونه نه ګټلي، بیا نورو پارټو سره اتحاد وکړي، نه د هغې په نتیجه کې بیا حکومت جوړوي. نو چې کمې پارټۍ د ټولو نه زیات سیټس واخیستل، د هغې وزیر اعلی هغوی به نوم ورکړي، گورنر به هغه له دعوت ورکړي چې ته د اسمبلی نه د اعتماد اوټ واخله. هغه بیا د اسمبلی نه د اعتماد اوټ اخلي، نو چې د 50% نه سیوا ایم پی ایز په هغه باندې اعتماد وکړي، هغه وزیر اعلی شي. نو داسې خو د وزیر اعلی د الیکشن لار ده. او د وزیر اعلی د برطرفۍ لار چې دی ریموول د څنګه کیږي، آیا دی څوک د خپلې عهدې نه لرې کولی شي؟ نو وزیر اعلی ریموول کیدی شي. او څنګه چې موږ وویل د اعتماد اوټ اخلي نه وزیر اعلی کیږي. داسې که په ده باندې عدم اعتماد وشي، نو ټرسټ نان کانفیډنس، نو د عدم اعتماد په لاره باندې دی لرې کیدی شي. دا که د نیمې نه سیوا کسان په صوبایي اسمبلی کې د هغه خلاف اوټ واچوي، نه هغه به نور بیا وزیر اعلی نه پاتې کیږي. کابینه سربراه د کابینې سربراه دی. نو وفاقي کابینه چې څنګه یې نه د کشان صوبه کې کابینه او د کابینې سربراه وزیر اعلی. کابینه کې نور څوک یې وزیران، دا وزیران وزیر اعلی په خپله خوښه باندې اخلي. او چې څه ټایم هم وغواړي نو هغه به زراوله محکمې هم چینج کولی شي. چې څه ټایم وغواړي یو وزیر نه پرفارمنس باره کې جواب طلب کولی شي. ټول وزیران دته جوابدeh دي او د سره دا ټول وزیران د په آرډر باندې چلیږي او ټول دته ریسپانسیبل او اکاونټیبل هم دي. اسمبلی کې قاعده ایوانی چې په اسمبلی کې د اکثریت خلکو د اعتماد اوټ ورکړي او هغه اکثریت د سره نه ځکه خو د وزیر اعلی نو په دې وجه باندې د ټولو نه د اپوزیشن ام پی ایس چې کومې د هغې نه خو د اکثریت د اسمبلی کې قاعده ایوانی او د هغې د وجې نه په اسمبلی ته چې په کوم ورځ باندې دی راشي، په هغه ورځ باندې د اسمبلی اجلاس بیا لکه خصوصي اجلاس یا عام اجلاس، ځکه چې وزیر اعلی خو نورې مشغلې هم ډېرې نه ضروري نه ده چې دی بهر یو اجلاس له راځي. نو د اسمبلی کې چې کم بیلونه پیش کیږي، کم قانونونه جوړیږي، نه هغه هم د ټولو نه چې هغې باندې د پیش کېدو نه مخکې اول کابینه کې بحث کیږي، د وزیر اعلی په منظورۍ د کابینې په منظورۍ سره هغه اسمبلی کې پیش کیږي. او چې کله پیش شي نو دوی سره خاص هم اکثریتي نه دی په اسانه باندې هغه بیلونه پاس کولی شي. نو دلته کې هم د یو ډومیننټ پوزیشن دی په اسمبلی کې دننه تمام اختیارات کا منبع. ګوري په اسان الفاظو کې مونږ ویلی شو چې د صوبایي انتظامیه چې کومه ده کابینه حکومت چې دی د هغې سربراہ وزیر اعلی دی. او وزیر اعلی چې غواړي نه د ټولې صوبې اختیارات په خپله خوښه چلی. ګورئ د ټولو ادارو لکه اوس په پښتونخوا کې پیس کورې پولیس چې دی آی جی پي چې کومي، نه د دې ټولو ادارو دا مشران دا وزیر اعلی اخلي. د کشان ټول وزیران چې هر یو وزیر سره یو نه سیوا محکمې، دا ټول وزیران خپلې محکمې چلی، خو چې څنګه ورته وزیر اعلی وایي هغه شان به چلی. لکه ګورئ یسار مثال دا دی چې بجټ خو وزیر خزانه یا وزارت خزانه جوړوي، دا د هغوی کار دی، خو چې وزیر اعلی ورته څنګه وایي هغه شان به جوړوي. او چې وزیر کله هغوی بجټ جوړ کړي نه کابینه کې پیش کوي، د وزیر اعلی منظورۍ سره چې کوم دی هغه بجټ بیا په اسمبلی کې پیش کیږي او بیا د هغې نه پاس کیږي. نو وزیر اعلی ته د صوبایي حکومت کې په سیټ اپ کې یو ډومیننټ او یو پوزیشن حاصل دی، لکه دا هغه یو ډیسیزیو اتھارټي ده.